پاکستان وایي چې ښایي هندوستان په راتلونکو 24 تر 36 ساعتونو کې پر پاکستان برید وکړي. او وروستی خبر دا چې امرالله صالح منظور احمد پښتين ته په یو پیغام کې ویلي څنګه چې اور اوسپنه کلکوي د ازموینه به ستا زړورتیا لا نوره هم پیاوړې کړي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې 2 تازه او مهمو خبرونو ته. پاکستان وایي چې ښایي هندوستان په راتلونکو 24 تر 36 ساعتونو کې پر پاکستان برید وکړي. پاکستاني چارواکو د خپلو باوري استخباراتي سرچینو په حواله خبرداری ورکړی چې ښایي هندوستان په راتلونکو 24 تر 36 ساعتونو کې د دغه هیواد پر وړاندې پوځي اقدام وکړي. دا څرګندونه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تار د سهشنبې په ورځ ناوخته د اپریل 9 د دغه هیواد د جیو نیوز ټلویزیوني شبکې لخوا په خپاره شوي ویډیویي بیان کې مطرح کړي دي. د عطاالله تار په وینا هندوستان غواړي د کشمیر په پهلګام سیمه کې د وروستۍ پیښې د احتمالي برید د توجیه کولو لپاره د پالمې په توګه وکاروي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر زیاته کړې چې اسلام آباد به د هر ډول تیری کوونکي اقدام ته کلک او جدي ځواب ورکړي. ورته مهال مریم نواز شریف وایي چې پاکستان یو اټومي ځواک دی، دښمن به له برید مخکې لس ځله فکر کوي. د پنجاب سر وزیره مریم نواز وایي پاکستان یو اټومي ځواک دی او د پاکستان پوځ د دفاع لپاره په بشپړه توګه چمتو دی. نوموړي دا څرګندونې د سهشنبې په ورځ لاهور کې یوې غونډې ته کړې دي. د پنجاب سر وزیره مریم نواز یادوي پاکستان یو اټومي ځواک دی، دښمن به له برید مخکې لس ځله فکر کوي. موږ باید خپل منځي اختلافات شاته کړو او د پوځ تر شا ودرېږو. هغې په خپلو خبرو کې وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله کړکۍ چې شته خو ولس اندېښنه نه کوي د پاکستان پوځ د هر ډول تیری مقابله کولی شي. په یو بل خبر کې اورئ چې امرالله صالح منظور احمد پښتين ته په یو ځانګړي پیغام کې وایي څنګه چې اور اوسپنه کلکوي د ازموینه به ستا زړورتیا نوره هم پیاوړې کړي. د مخکینی جمهوریت حکومت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين ته په خطاب کې ویلي چې اوسنیو شرایطو ته په کتو سره خبرې او نظریات یې کولی شي په دې نازک حالت کې په بېساري توګه ارزښت ولري. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا ډېر سخت او ازمایښتي وختونه دي او زه یوازې اټکل کولی شم چې ستا په ذهن کې به څومره فکرونه او اندېښنې ګرځي. ستا خبرې به په دې نازک حالت کې ډېره زیاته اغیزه ولري او ستا نظرونه او څرګندونې په بېساره ارزښت ولري. که څه هم نوموړي په مشخصه ډول د دغو نازکو حالاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو همدغه راز وایي لکه څنګه چې اور اوسپنه کلکوي همداسې د ازموینه به هم ستا زړورتیا نوره هم پیاوړې کړي. د نوموړي په وینا کوم بار چې اوس مهال د منظور احمد پښتين پر اوږو دی هغه دومره اسانه نه دی. امرالله صالح دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين یو ور بیا د پاکستاني دولت پر سیاستونو توندې نیوکې پیل کړې دي.